مخکینی درس کې دا خبرو کو چې موسی علیہ السلام مصر ته واپس راغی الله ول نبوت ورکو پیغمبري ورکړه او د پیغمبره سره الله وته اذهب الى فرعون انه طغى لا فرعون ته ډیر سرکش شوی دی موسی علیہ السلام راغی فرعون ته او وته یا فرعون انی رسول من رب العالمین زد الله ز طرفنا پیغمبر ما او تا تراغلیم تا ته دعوت درکو هغه ته د پیغمبر خو یې ذات دعوت وکړه خو د پیغمبره څه دلیل شته یاو قد جئتکم ببینه من ربکم ما کارا د پیغمبره هغه نخي او دلایل تا تروړي دي چې هغه دا کتاب دی وغیرہ او ما نخی دی الله مالا الله را کړی دی چې یو اصواد او یو ید بیدا چې دواړه معجزې ورته وښولې نو هغه ظالم چې دا عظیم معجزې ولیدې نو بجا د دې چې هغه ایمان قبول کړو ایمان یې راوړو او مسلمان شو الټه د حضرت موسی علیہ السلام سره مقابله شروع کړې او چې دا سو شو د سره به څه چل کو نو خپل ټول کابینه راوغوښته چې کابینه راوغوښته ورته وی سبق وو هغه وته دا څه چللې چې دا خو ساحر دی جادوګر دی دا خو د سحر وکړ او ساحرم هغه ساحر نه دی نعوذ بالله ډیر پوی ساحر دی نو یې سبق وی د دغه مقصد دا دی چې دا سحر په مونږ وکړي دی مونږ به ویری او دی وباسي مونږ د دې وطن نه نو سبق فرعون ورته وی دا څه چل به وکړو چې لږ وله مهلت ورکړه مهلت ولا لګور کدا غي خو یو وجه دادا چې اوس په ډایرک منګه گزار کوو ډایرک یو باسو نو خلک وای چې دا وګوره مقابله نشو کولی نو بس ویخ نو لګ مهلت ولا ورکا او داسې چلو کې چې تاسو په ټول خار کې دي دا بلويسيان او دا نوکران دي خواره کړ نو سبق کوي وی جادوګران براولي خودلته یو خبره یاد ساته چې د موسی علیہ السلام په زمانہ کې مصر کې اوسم په مصر کې دو ځای ندي په ټول دنیا کې چې الته جادو او سحر دا په انتها دي یو په مصر کې یو په بنگال کې دې دوه ځایونو کې هر جادوګران شته او دلته په انتها دي نو مصر کې جادو په انتها او دغه وخت کې او د جادو ټول نو په مخ د کائنات کې د جادو ټول نو داسې جادوګران چې یو کارنامه یو کرتب به وکړو د هغې ټول به نو چې د دې ټول څنګه موږ وکړو نو جادو په انتها نو وی داسې چلو که چې ته خو باچا یې د ټول ملک وګوره په دې ملک کې او چې څومره پوی جادوګران دي ټول راوله یأتوک بکل سحار علیم دلته ساحر علیم دی بل ځای سحار دی نو بس خوارې کړل او جادوګران یې راوستل څومره جادوګران یې راوستل درې اقوال دي یو قول دا دی چې 900 او دویم قول دا دی چې 3 لکه او دریم قول دا دی چې 1000 جادوګران یې راوستل جادوګران موسی علیہ السلام ترالل او فرعون ته او فرعون ته بالکل مستا خبره منو د دې جادو به مونږ ټول کو دلې او مونږ له بسې نام راکې مونږ له بس راکې نو بیا نور خبرې شي وی هغه د آیاتونو کې دي نو د آیاتونو ته بیا ګوره هغه کې به تاسو ټول حالات معلوم شي قال الملأ سردارانو من قوم فرعون د فرعون د قومنا کم چې د فرعون په قوم کې رعایو او داغه سردارانو
نو فرعون ته وی ان هذا بشک دا موسی علیہ السلام لساحر خامخا جادوگر دی خو علیم ډیر پوی جادوگر دی ډیر پوی جادوگر دی یریدو دی غواړي ان یخرجکم ان دا خبره یخرجکم چې توباسی من ارضکم د دې ځمکې د دې خار نه دی وباسي تختی دی فماذا تأمرون سبق و سمشور دا سحکم راکے قالو دوی وتوی ارجه ہو ارجه محلت والورکا ارجه محلت والورکا واخاو دا ضرورتا دقی وقتی ضرورمو وارسل او اولیگا فی المدائن پدی خارونو کے حاشرین راجمکن کی نوکران خوارکا راجمہ کا خوارکا یأتوکا راب ولیتاتا بکل ہر یو ساحر علیم جادوگر پوی جادوگر برل راولی فرعون دق شان چلو کو خواری کل وجاء السحرت رال الجادوگران فرعون تا نو د دنیا طلبگارو او کاری د خدای د پارانو نو په مخه د جزا او په مخه د انعام دغه وکړه د پیسو مطالبه وکړه وجاء السحرة رال الجادوگران فرعون تا قالوا وتوی ان لنا صد پارا ان بیشک لنا زمن د پارا با لاجرا ساجر ویو کو بنوی ان كنا نحن الغالبین کو چر من کامیاب شو کو من غالب شو نو اجر بوی س پیسې بوی قال فرعون وتوی نعم بالکل برلوی او داسی انعام را لندرکم وانکم لمن المقربین خام خوابا تاسو زما اغنزدی وزیرانی وی کو دا کارمکو نو دا خو تاسو ما د لوی غم نخلاص کې چې څه غواړې غو درکم ددنه خو زما یاره دا خو زه تباه و برباد کړم ځکه دا ګورې ټول تفاسیر تقریبا اکثر لیکلي روح المانی لیکلي قرطبی لیکلي چې کله به موسی علیه السلام را د امسا به ودا داسې کړه کنه نو د با دستونو خپل پرتوګ باقاعده به پرتوګ سیال کړ نو ډېر سخت یریده د موسی علیه السلام نه یوازې په کوټه کې ډېر لوی کمالو نو دا خو به ډېر لوی کار وکړې زما د ټولو نه نږدې کسان به تاسو شئ بس فیصله پروته وی وکړه اوشا نو دلته هغه خبره نشته خو په 14 سپاره کې دا شته چې ورځ مقرر شوه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم ورزدك لوي ويوم الزينة دا اختر رزبوي دا اختر پورس رزگاری او سور کی وینو دا اختر رزبوي يوم الزينة وأن يحشر الناس او تاسو راجمه کې خلق ان يحشر الناس الضحى دا دې صاح په وخت دا لزم جدي دغه وخت دا نورم بس په انتها یو دغه می راجمه کې قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس فتولى فرعون فجمعوا كيده ثم أتى قالوا يا موسى إما أن تلقي دلت دادي وإما أن نكون نحن الملقى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا واسترهبوا دلت داسي أو قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقى نو روز مقرر شو روز دا اختر وقت دغه نو بس موسی علیہ السلام او دا ټول راجمع شي یو موسی علیہ السلام او یو ورور دی سبنی اسرائیل دی او اخوا دا ټول یو عظیم الشان میدان کې راجمع شو چې عظیم الشان میدان کې راجمع شو نو مقابله شروع شو نو دا جادوگر باقاعده نور د 14 سپاره کې دي الته پوره تفصیل دی موسی علیہ السلام ته جوخراله وی کارتب بلومبی تخی کو منگ بخایو
موسی علیہ السلام ورته تاسو خای دا بس الله رب العالمین د موسی علیہ السلام په ځل کې دا واچو وی کتا دا جادوګران ورته وی دا یا زره کسان وی کو پل کړی وی بس تاسو چې پل کړه مزه بس تاسو دغه ته حکومت پل کړی نو دوی ورته مونږ به ایمان نو ځکه چې دا کم مونږ جادو خایو نه د دې تور نشته او خو د دې تور تاو کنه ته بیا په حق دغه دی ورته دقل ته وی نو بس موسی علیہ السلام ته تروم به کرتب خې کوم خایو وی تاسو خای قالوا یا موسی وی موسی علیہ السلام ته موسی اما ان تلقیا اما آیت اندا کار تلقیه کے را غرزول کے کرتب خے و اما او کچر منگا نکون شمنگا نحن الملقین مخ کی غرزیدن کو منگا خپل کرتب خایو کو تخپل کرتب خے منگا غرزون کی شکو تغرزون کے یعنی کرتب تلوم بیقے کو منگا خایو موسی علیہ السلام وتعالى قال القوا رمبتا سخبل کرتب خای فلما القوا ارکل چوی غرزول کلا سحروا اعین الناس نو جادوی کو دخل کو پسترگو نظر بندی چ وتا تاسو آئے واسترهبوهم او يريد الطولا موسی علیہ السلام مو يريد موسی علیہ السلام د بشری تقاضو په لحاظ باندې او يريد قران شریف کې دی قلنا لا تخف انك انت الاعلى ما يريغا موسی علیہ السلام تدقوا وخیم جبريل لاغه ما يريغا لا تخف انك انت تبغتي انك انت الاعلى نو موسی او بل ځکه دې داسې تشرب سپارکم موسی علیہ السلام مو يريد ولي وجاءوا ديراتو کو بسحر عظيم فيو عظيم سحر سو دا چلو چې بیاستی راوړي غاټي بیاستی او هغه کې غبس خپل کرتبو کو غب بیاستی وی په دې میدان کې دا سیمنټ دیواله د مارانو په شکل باندې غاټ ماران اجدهاګانې خلق ويریدل موسی علیہ السلام مو یریدل دغه وخت کې الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته حضرت جبرئیل علیہ السلام راولېږه خپل امداد الله د خپل پیغمبرانو د خپل مرګورو کوي ګوره څومره غټ میدان او څومره سخته مقابله دغه وخت کې الله وی واوحینا من وحی الى موسی علیہ السلام ته خبر و توکلا حکم و تورکا چې ان القی عصاک امسا ته لاس کوا نو موسی علیہ السلام امسا تلاس کړي القی عصاک اغرزوا امسا چې امسا تلاس کړي او بیا وت الله وی اغرزا دته زمونږ د علما د دین یو زبردست مسله رو باسي او زبردست هغه نقطه رو باسي او دغه زمونږ استادو د درس هغه مقصد بوي او دغه زمونږ استادو د درس د قران هغه رهنمایو دغه بوي ګوره ماران رالل موسی علیہ السلام مو یریدا ټول خلق مو یریدل اوس د مار د وجلو د پاره خلق کو تکرال یو وال پکې تاسو ګورئ نه چې بلچې تاسو سکور لازم را غورځي ولا او دغه وخت کې اوس الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته وال باندې کې نو یسکم وبصرف امسو ورځاو نو دا الله رب العالمین په حکم کې او د پیغمبر په حکم کې به اوس د عقل لکار نه لې د عقل ټټو به د عقل تو تړي او بس چې سالو د الله رسول وي بس ټیک شو دغه د درس هغه مقصد دی وره کو موسی علیہ السلام د عقل او د عقل تقاضا داوا چې ما را دغه شنو وی وادا سه پدې دغه باندې یو واقع اون کې دي موسی علیہ السلام الله وی دا چل ورګي بس صرف امسا دا سو غورځا نو بس موسی علیہ السلام وی چې دا خدای الله حکم دی زم عقل خدا وی چې وی واخه خو چې اوس د الله حکم راغنو بس وی غورځاو بس چې دا الله حکم دی بدی کې به زما د پاره دغه وی دغه زموږ استاد او چې الله حکم راغی پکې به بیا چو چې را نه کې نو بس موسی علیہ السلام انصو ورته فاذا هي دناغانا تلقف لواری تیر کما اغه ماران یافکون چې دوی د دروغ نه جوړ کړیو
موسی علیہ السلام چې امسا وغورځوله، امسا د یو عظیم الشان اژدها جوړه شوه، هغه اویا زره پوري چې ټول میدان یې په مخ اغېشتو، یو خوله لاندې بله باندې، او شخوند یې پې ونه وه، لاړه تلقف معنا او لوړ چې شخوند یې پې ونه وه. فوقع الحق، نو حق ظاهر شو، حق سرګنده شو، حق وګټلا، وبطلا او باطل شو ما آغا دروغ سیزونه کانو یعملون چې دوی کړي وه. بس حق دغه موسی علیہ السلام الله کامیاب کړ. فغلبوا هنالک، نو مغلوب شو دوی دقلتا فرعونیان یادی، وانقلبوا او واپس شو صاغرین ذلیلا بیلا. دی خوا چې جادوګرانو قتل چوي دا خو جادو نه دی، دا خو جادو نه دی، د جادو توړ نشتا، او کو دا توړ دو وکنه دا بالکل الهی پیغمبر دی، دکې هیڅ شک نشتا. نو بس دقه وخت کې والقي السحرة ساجدين، والقي او پریوتلا جادوگران، السحرة جادوگران، ساجدين په سجده باندې الله تعالی، او قالو پیو آواز ټولو آمنا ایمان وړمنګه برب العالمین، په رب العالمین باندې زموږ ایمان دی. نو تزن خوم رب العالمین ځان ته وی فرعون تیزنه، نو هغه وګر دا تیزن او غولن نه، رب موسی و هارون، د رب د موسی او د هارون باندې زمونږ ایمان دی، هغه رب منو. قال فرعون، او فرعون آمنتم به، تاسو ایمان اور پدی باندې قبل مخکن آذن لكم چې تاسو ما حکم کړو، زما د حکم نه مخکې نه مانو. ان هذا بشکدا لمکر یسکم مکرتموه، چې سکیم کړو تاسو فی المدینه په ښار کې د صدا پار لتخرجوا تو موسی علیہ السلام تاسو او موسی علیہ السلام خدا جوړ سکیم کړو، سازشم کړو، مکرم کړو، دواړه یو ځای زما د پاره، د دې لپاره چې تخرجوا منها وباس منغا اهلها، او د دې د باشندگانو، فسوف تعلمون، ډیر زر چې تاسو به پیښه اوس پر سره وګورئ. لأقطعن ایدیکم، خامخا بپریکم ستاسو لاسونه، وارجلکم او خفی لاسونه را لکټ کو، خدا څنګه من خلاف الٹا، خلاص گسخ په خلاص دا باولو کم بونډیان بم کما، او داغی نه پس بس چلو کم. ثم لأصلبنکم، بیا بم پسولیکم اجمعین ټولا. اوهو نو هغه ایمان وکړه، دقه ایمان وي، او چې حق او چې بس د زړه په سترګو ویني، نو بیا کو ته ډېرې دمکې وشي او ډېر اس وشي، خو چې حق کله زړه ته پروزي بیا هغه په هېڅ هم نه منې کېږي. قالو دوی ټول انا بېشکه موږ الی ربنا، خپل رب ته منقلبون، واپس تلونکي یو. رب ته به لاړ شو، دا څه خبره ده چې رب دومره عظیم رب دی چې د یو موسی علیہ السلام امداد کوي زمونږ د دریو لکو په مقابله کې، دا رب ډیر عظیم دی، موږ باغ ته لاړ شو، هېڅ خبره نه. او تیزنا وما تنقم منا، او ته موږ نه مه انتقام اخلې په دې خبره باندې، الا مگر په دې باندې چې ان آمنا، او نه اخلي ته وما تنقم منا، او ته نه اخلي موږ نه انتقام، الا مگر د دې د وجې چې ان آمنا، موږ ایمان راوړو بآیات ربنا، پنه خود خپل رب، لما جاتنا حرکت شرالی منتا، دا خکارا بس دا صداقت او د رښتینولۍ نښې دي، دې باندې دې چې موږ ایمان لرو، ته موږ په دې باندې انتقام راکې، زه شي خوښه یا کوه، خو په خپل دې دغه باندې باروسه نه کوو. ګورئ خپل د طاقت باندې او په خپل ایمان په دې باروسه نه کو، بلکې څه چل کو، ربنا ای زمونږ ربا افرغ علینا، نازل کړې په موږ باندې، راتوی کې په موږ باندې راکې موږ ته صبرن، صبر راکې. ګران کار دی، حقیقت دا دی، دا د خولي خبرې دي، دا چې کله په میدان باندې راشي بیا به پته ولګي چې ستا نه لاس هم کټ کوي، تا نه خپې هم کټ کوي، تا نه سر هم کټ کوي، تا په سوډیه کې ما
باقي وخت کې ایمان بچ کول ډېر ګران کار دی خو د الله په فضل کېږي نو فورا الله ته دعا کوي ربنا ای زمونږ ربه افرغ علینا نازل کړي په موږ باندې صبرا صبر دا صبر راته راکړې خدایه دا ایمان رانه لاړ نه شي په دې باندې په دې ایمان باندې استقامت را نصیب کړي خدایه او چې زو د دنیا نه نو یو ځل د دنیا نه تک دی خو چې کله موږ د دنیا نه لیږي نو وتوفنا مرګ موږ راولي په داسې حالت کې چې مسلمین موږ الله ته ګردن نهاد یو مسلمانان یو پورې دعا ده دا دعا وایه صدق الله مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة دې دا ورجان واره مله دی ګاډي واره دی دا راوړې نه دی دا بدل ورې رسید دعا وته کې له مغفرت نصیب الله وسره احسانات ولسان ټول له الله صبر